رمضان المبارک په میاشت کې یو خبره به دا وکړئ چې د قرآن تلاوت په زیات کوئ، د قرآن تلاوت په زیات کوئ. ځکه الله تبارک وتعالی د دې میاشتې او د قرآن د یو بل سره ډېر جوخ نسبت ګرځولی دی. د قرآن 3 نزوله شوي دي. یو نزول د قرآن د ذات د باری تعالی نه شوی لوح محفوظ ته. دویم نزول د قرآن شوی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته. او دریم نزول د قرآن د اسمان د دنیا نه شوی د ښکته ځمکې ته په نبي علیه الصلاة والسلام باندې لږ لږ نازل شوی دی په 30 کاله کې بقدر ضرورت، چې څه واقعه به راله، څه خبره به راله، د هغې مطابق آیاتونه به الله تبارک وتعالی نازل کړو. نو د قرآن 3 نزوله شوي دي او دا 3 واړه نزوله د قرآن چې دي دا د رمضان المبارک په میاشت کې دي. دا 3 واړه نزوله د رمضان المبارک په میاشت کې دي. د قرآن نزول خو پرېږده وه، الله تبارک وتعالی چې څومره آسماني کتابونه په پیغمبرانو نازل کړي د هغې ټولو نزول په رمضان المبارک کې شوی دی. کو هغه د ابراهیم علیه السلام صحیفې دي، کو په موسی علیه السلام تورات دی، کو داود علیه السلام باندې زبور دی، کو په عیسی علیه السلام انجیل دی. څومره آسماني کتابونه چې د دې ټولو نزول د رمضان المبارک په میاشت کې شوی دی. نو یو خدا چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن تلاوت زیات کوئ، او دویم دا دی چې د تراویح پابندي کوئ او په تراویح کې ضرور ختم کوئ. ګوره یو تراویح ځان له سنت دي او په تراویح کې قرآن اوریدل دا ځان له سنت دي. نو که یو سړی تراویح وکړي خو په تراویح کې د قرآن ختم اونکو، یو سنت ادا کو خو یو سنت نه پاتې شو، یا په تراویح کې ختم وکړو او بیا نورې تراویح نه کول چې زما ختم کړی خبره خلاصه، نو بیا هم یو سنت وکړو خو دویم سنت نه څه شو پاتې شو. نو قرآن په تراویح کې ختمول دا ځان له یو سنت دی او تراویح کول دا ځان له سنت دی. نو انشاءالله چې څه کال بم په تراویح کې ختم کو انشاءالله. زمونږ جماعت کې هر کال د تراویح د اوږدو تراویح ختم کیږي او ورسره دوره تفسیر هم کیږي. الله تبارک وتعالی دې قبول کړي. نو دغه طریقه به ان شاء الله برقرار ساتو. بعض خلک وایي یاره وګت ختم کو، یاره څوک نه کوي، نو څوک نه کوي، دا دې په خپله نه کوي، نو څوک نه کوي، ته څوک څه کوي، تر بل چا د زړه نه څه خبرې، خو دې په خپله نه کوي، نو مړه وایي څوک تراویح نه کوي. صحیح شو؟ هلکه ته چې نه کوي نو مه کوه، خو بخ مه وایه که نه، بل ته رکاوټ مه جوړېږه که نه. اوږدې تراویح وکئ، کو په ولاړه نشي کولی په ناسته باندې وکړه. ناسته خو کولی شي که نه، او چې په ناسته هم نشي کولی عذر ته تر ډېر زیات دی، نو رکاوټ مه جوړېږه د بل چا دپاره، د بل چا دپاره رکاوټ مه جوړېږه. بس ځان له بل ځای تراویح وکړه، خو وایي انشاءالله وایي تراویح به کو، خیر دی ورځ پکې شریک شو، که بیا دې سمې نه راځي مه راځه، خو رکاوټ مه جوړېږه. نو چې تا په رمضان المبارک کې د قرآن یو ختم وکړو، نو لکه څو ختمونه چې دي بغیر رمضان کې وکړل، 80 ختمونه دي وکړل. 80 ختمونه څوک کولی شي؟ څوک کولی؟ موږ په کال کې یو ختم نه کوو. نو رمضان مبارک کې د قرآن یو ختم وکړو، ګوره چې تا 80 ختمونه په غیر رمضان کې وکړل. نو چې په رمضان مبارک کې مونږ یو ختم په تراویح کې وکړو او یو ختم ځان له وکړو، چې دا 2 ختمونه مونږ خامخا وکړو، یو په تراویح کې او یو ځان له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم په رمضان مبارک کې د قرآن تلاوت ډیر زیات کو. حدیث مبارک کې راځي جبرئیل امین براتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به په رمضان مبارک په میاشت کې قرآن تلاوت کو. یو روایت کې راځي جبرئیل امین به ورته اورو، بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته اورو. نو محدثینو لیکلي دي دور به کو، دور داسې چې جبرئیل علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته قرآن اورو او نبی علیہ السلام به جبرئیل امین ته قرآن اورو. نو په هر میاشت کې به نبی علیہ السلام د جبرئیل امین سره یو دور کو. خو چې کب اخره رمضان د نبی علیہ السلام، نو نبی علیہ السلام د جبرئیل امین سره 2 دوره وکړو، 2 ختمه وکړو. نو چې کله 2 دوره یو سره وکړل کنه، نو نبی علیہ السلام راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها، وی فاطمه داسې معلومیږي چې زه درنه جدا کېږم. بابا ولی؟
ځکه چې ما سره نبی علیه الصلاة والسلام په هر رمضان کې یو ختم کوي، زما سره جبرئیل علیه السلام په هر رمضان کې یو ختم کوي او په دې رمضان کې را سره 2 ختمه وکړو، معلومیږي دا چې را روان رمضان ته زه نه رسم. او بیا داسې وشوله چې را روان رمضان راته نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تشریف وړی و. نو د دې نه معلومه دا شوه چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن تلاوت څومره ثواب لري، څومره ثواب لري. جبریل امین به راته د نبی علیه الصلاة والسلام سره به د ورکو په رمضان المبارک په میاشت کې. نو دا مې درته وی چې د قرآن تلاوت په رمضان المبارک په میاشت کې ډیر زیات کوئ، چې ټیم درته میلاویږي د قرآن تلاوت کوه. د ورځې یو سپاره ویل خو ډیر آسان کار دی، ډیر آسان کار دی، کم از کم د ورځې یو سپاره تلاوت کوه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی وهو شهر الصبر، دا رمضان مبارک د صبر میاشت، د صبر میاشت. او وصبر ثوابه الجنه، او د صبر بدله صدا جنت. الله تبارک وتعالى فرمای د صبر بدله جنت، جنت. او د رمضان مبارک میاشت د صبر ده، نو رمضان مبارک میاشت د جنت میاشت، د جنت د تلو میاشت، دا د صبر میاشت. د سار نواله تر ماخامه پورې د ځان د اوبو نه صبر کړی دی، د خوراک نه صبر کړی دی، د خپل بیبي نه د ځان صبر کړی دی. نو چې د دې 3 سیزونو نه د ځان صبر کړی دی، نو د کنزلو نه بم ځان صبر کی، د غیبت نه بم ځان صبر کی، د چغلۍ نه بم ځان صبر کی، د بد او رد ویلو نه بم ځان صبر کی. بعضی خلک د دې 3 خبرو نه ځان صبر کی، د خوراک نه، د سکاک نه او د خپل بیبي نه، خو د غیبت نه او د دروغ نه ځان نه صبري. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دروغ او غیبت دا 2 سيزونه داسې دي چې دا د انسان روزه ماتي، دا د انسان روزه ماتي. محدثین د دې مطلب دا لیکل دي چې د روزي ثواب ختمه، د روزي ثواب ختمه. نو د سار نواله تر ماخامه پورې خو دی روزه نیولې ده، خو د غیبت نه دی پکې ځان اون ساتو، د دروغ نه دی پکې ځان اون ساتو. ایو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډېر روزدار داسې دي چې د لوګي تګ نه ورته ماسیوا بل څه شی میلاو نشو، ټول ورځ روزه نیولې ده خو صرف لوګ ورته میلاو شو، ثواب ورته میلاو نشو. ولی روزه نیولې ده خو دروغ وي، روزه نیولې ده خو غیبت کوي، روزه نیولې ده خو کنځلې کوي، روزه نیولې ده منځ او دس پکې نه کوي، دا یې نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د صبر میاشت ده. نو چې په دې کې د خوراک نه ځان صبر کړي، د سکاک نه ځان صبر کړي، د بیبي نه ځان صبر کړي، نو د غیبت نه بم ځان صبرای، د چغلۍ نه بم ځان صبرای، د دروغ نه بم ځان صبرای، بل ته د تکلیف رسول نه بم ځان صبرای. ازمون خلق څه کوي کوي روزه په لګېدلې ده، څه په لګېدلې ده، روزه په لګېدلې دا روزه په هغه چالهږي چې هغه روزه نه نیسي. صحیح شو؟ روزه په هغه چالهږي چې هغه روزه نه نیسي، او چا چې روزه نیولې ده کنه هغه د تند نمرې خو روزه نه ماتي، هغه د لوګي نمرې خو روزه نه ماتي. نو چې دای ځان صبر کړی دی نو د کنزلو نه ځان نشي صبرولې، دا دومره تکلیف ځان ته ورکوي نو کنزلو نه ځان نشي صبرولې، غیبت نه ځان نشي صبرولې. خو دا روزه په هغه چالهږي چې دغه روزه نه. صحیح ده کنه؟ نو دا د صبر میاشت. او الله تبارک وتعالى فرمای ان الله مع الصابرین، زر صبرناکو ملګری ما، زر صبرناکو. نو چې الله دې ملګری شنو پاتې شوله، چې الله دې ملګری شنو بیا پاتې شو. دا جنت خدای الله دی، د جنت نعمتونه خدای الله دی، او الله فرمای زه دې ملګری ما، نو دا نعمتونه بیا ستاسو لپاره دي کنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د رمضان مبارک میاشت ده، دا د صبر ده، او د صبر بدله چې د جنت ده. وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د غمخوارۍ میاشت ده. نو څو خبرې مې درته وکړې. د رمضان المبارک په میاشت کې به یو څه کوئ، د قرآن تلاوت ډیر زیات کوئ. دویم د تراویح پابندي به کوئ. دریم په تراویح کې به ان شاء الله د قرآن ختم هم کوئ. صحیح شو؟ او څلورم صبر به کوئ، صبر کنځلې بدې ردې بل ته تکلیف رسول دا به د رمضان المبارک په میاشت کې نه کوي. او پنځم دا دی چې وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده. د څه میاشت ده؟ د غمخوارۍ. الله د رمضان المبارک د روزې حکمت هم دا دی. دا روزې انسان ولی نیسي، دې کې 2 خبرې دي. یو دا ده چې د نفس تزکیه په د انسان کېږي، د انسان خواهشات په ختمېږي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نوجوانانو ته ویلو کنه اے نوجوانانو د چا چې طاقت کې ځان له نکاحونه وکای ودونه ځان له وکای ځکه په واده سره د انسان خواهشات کنټرول شي او که د چا د واده طاقت نه کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نوجوانانو ته ویل تاسو بیا روزي نیسئ نو ډیر لکان داسي مونږ ته ټلیفون کوي مولوی صاحب ګناه نه راکېږي ګناونه رانه کېږي څه وکما نو زه ورته وایم علاج درته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښودلی روزي نیسه څه نیسه روزي نیسه نو د رمضان المبارک په دې روزو سره یو د انسان د خپل نفس تزکیه وشي خواهشات کنټرول شي شهوات ختم شي او دویم دا دی چې د کونډې د یتیم د غریب احساس د سړي سره پیدا شي شهر المواسات د غمخوارۍ میاشت ده چې سړی په ګېډه باندې موړ وي که نه نو دته دا پته نه لګي چې لوږه څه شی دی دته دا پته نه لګي دته د بل احساس نه کېږي او یو ملک قات راغلی و قات سالی راغلی و نو بادشاه خپه ناست نو لوري وله راله وی حضرت ولې خپه وی خپه په دې چې په ملک قات سالی راغلی د خلکو ته ډوډۍ نه میلاویږي ډوډۍ ورته نه میلاویږي ډوډۍ وخوري نو هغې لوري ورته وی چې ډوډۍ نه میلاویږي چې وریجې دې ځان له پخوي که نه صحیح ده وریجې دې پخوي که نه وریجې دې خوري هغې ته څه پته وه هغې چاته لوږه لیدلې نه وه نو وی چې ډوډۍ نه چې وریجې دې ځان له خوري که نه نو زه درته دا وامه چې انسان باندې په خپله لوږه نه راغلي نو د بل پته ورته نه لګي خو چې تا باندې په خپله لوږه راغله خپل تکلیف راغی نو د بل سړي احساس د سړي سره پیدا شي چېرې دا لوږه هم څه زور لري دا لوږه هم څه زور لري نو تا د سهار نه واله در ماښامه پورې چې د روژه ونیوه که نه او وږې پاتې شوې نو تا سره احساس راغی یاره دا روژه خو ګران کار دی زه خو نن ډېر وږې شوم یاره زما په دې ګاونډ کې خو یو یتیم پاتې کېږي پلار یې نشته دی نو چې هغه له به ډوډۍ څوک راوړي یاره زما په دې ګاونډ کې یو دیاړمار پاتې کېږي او میاشت وشو د هغه دیاړي نه ده لګېدلې نو هغه له به ډوډۍ چا راوړي دا احساس د سړي سره پیدا کېږي و شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده دا د احساس میاشت ده نو بل دا به کار کوئ چې د رمضان المبارک کې به په میاشت کې به د ځان سره دا احساس پیدا کوئ ښه د اوس نه به دا قصد کوو چې انشاءالله زما بچو ته په دسترخوان چې د روژه ماتي په ټیم کې څه پراتی انشاءالله دا به د یوې کونډې یتیمانو بچو ته هم پراتی دا قصد به کوو انشاءالله دا به عزم کوو اسې نه چې زه تو د خپلو بچو سره د روژه ماتي په ټیم باندې قسما قسم خوراکونو ته ناست یو او په ګاونډ کې مې یو کونډه پاتې کېږي یو غریب پاتې کېږي یو یتیم پاتې کېږي او په دسترخوان باندې ورته وچه ډوډۍ پرته ده او هغې ډوډۍ ته ګوري او په جړا شو اسمان ته سر اوچت کی چې الله روژه دې راوسته نو زما د بچو نه به دې پلار ناغست الله د خلکو بچو ته په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته دي او زما بچو ته په دسترخوان وچه ډوډۍ پرته ده په ګاونډ کې مې مالدار سړی پاتې کېږي هر سړي خپلو بچو له راولي خو الله زما احساس ورسره نشته اسې چې د روژه ماتي په ټایم کې زما ستا شکایت الله ته وکړي زمونږ به څه حالت وي بیا زمونږ په مالونو کې د غریبانانو حق دی ګوره یاد وساتئ حق دی پکې د غریبانانو خپل مالونو نه به د غریبانانو حق وباسو نو شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده نو رمضان المبارک په میاشت کې به دا قصد تر اوس نه کوو چې زما بچي څه خوري انشاءالله د غریب بچي به هم دا خوري زما بچي چې څه خوري انشاءالله یتیم بچی به هم دا خوري